قانون د جوړ د خو آزاد نه یې د وزیرستان په شان برباد نه یې او زمونږ په وینو باندې رنګ وطنه ته په لاهور کې چاته یاد نه یې. شروع کوم په نامه در بزالجلال چې بخونکه دې مهربان دی. قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ او خلکو سره نستې وي کوم خلک چې په شعر مین دي ادب سره تړون لري او شعر سره مینه ساتي. نو په دغه سلسله کې موږ نن راغلي یو حسن خواله هغې سره به لږ تعارف کوو هغې نه پس پتې شعرونه راوړو. حسن بھائی په ټولو ناول خو درته په وزیرستان ستوري کې په ډومبي ځل ډېره زیاته مینه هرکلی وایم ستړی مه شې په خیر راغلی. مننه امیر سهیل بھائی ډېره شکریه ډېره مننه چې په دومره مصروف ټیم شه مې مو ته واخ راکړلو مو ته راغلی او دومره مصروف ټیم شه مې واخ راویستلو مو په طرف راغلی. مننه ډېره شکریه. مننه ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مې راکړو. حسن بھائی که زموږ د مینوالو سره مې لږ د ځان معرفت وکړو نو دا به ډېر خوند وکړي. بالکل جی امیر سهیل صاحبه زه د شمالي وزیرستان تحصیل میرلی په هرمز کلی ژوند کوم. هرمز کلی سره مې تعلق ده او نامه مې ده احسان الله او تخلص مې ده حسن. حسن بھائی خبرې چې په منځ کې نور هم راځي هغې به تپوس کوو او اوس مینوال په تمه دي که ستاسو څو د خوښې غزل وي نو هغې که راسره ډلۍ کې ډېر خوند به وکړي. جی امیر سهیل بھائی غزل ته به راشو او ارشاد. غزل دی چې کله کله دی یادونه میلمانه شي کله کله د یادونه میلمانه شي کله کله دی یادونه میلمانه شي کله کله ستا خبرې را په زړه شي. های های زبردست. او ډېر ښه دی. اوښ که نه ده دا سکروټه د زړګي ده. اوښ که نه ده دا سکروټه د زړګي ده. اوښ که نه ده دا سکروټه د زړګي ده خو چې سترګو نه روانه شي اوبه شي. واه ډېر ښه دی بیا اورم ده حسن بھائی. اوښ که نه ده دا سکروټه د زړګي ده خو چې سترګو نه روانه شي اوبه شي. بشي. او چې کوم خلک تا په بدو سترګو ګوري چې کوم خلک تا په بدو سترګو ګوري چې کوم خلک تا په بدو سترګو ګوري خدای دې وکړي چې ستا سترګو ته رانجه شي. های های ډېر ښه دی. او عشق لویه حوصله غواړي نادانه. عشق لویه حوصله غواړي نادانه. عشق لویه حوصله غواړي نادانه تش په خوله او په زبان خبرې نشي. ډېر د مقصد دی بیا اورم حسن بھائی دا وایي چې عشق لویه حوصله غواړي نادانه عشق لویه حوصله غواړي نادانه تش په خوله او په زبان خبرې نشي. ډېر ښه دی. او داشنا دا خړ ساده به دا صورت نه داشنا دا خړ ساده به دا صورت نه د دنیا ښکلي دې واړه صدقه شي. واه ډېر ښه دی. امیر سهیل بھائی غزل دی چې چا چې رښتونه محبت کړی دی چا چې رښتونه محبت کړی دی چا چې رښتونه محبت کړی دی هغو په خپل ځان سم زحمت کړی دی. او لږ خو یې واوره ورته غوږ شه که نه لږ خو یې واوره ورته غوږ شه که نه لږ خو یې واوره ورته غوږ شه که نه په دې غزل مې ډېر محنت کړی دی. ډېر ښه دی. او شعر ده چې ارشاد. خدای ورله لویه درجه ورکړې خدای ورله لویه درجه ورکړې خدای ورله لویه درجه ورکړې چا چې د کور کلي خدمت کړی دی. ډېر ښه دی. او ته به کړې خوب د شپې او ما هره شپه ته به کړې خوب د شپې او ما هره شپه ستا د یادونو تلاوت کړی دی. ډېر ښه دی زبردست. او مونږ پښتانه صرف په دا وژل شو مونږ پښتانه صرف په دا وژل شو. جی دې شعر ته توجه غواړو چې مونږ پښتانه صرف په دا وژل شو چې مې د ظلم بغاوت کړی چې مې د ظلم بغاوت کړی دی. دا بیا اورم حسن بھائی چې مونږ پښتانه صرف په دا وژل شو چې مې د ظلم بغاوت کړی دی. ډېر ښه دی. او د غزل مقتدو چې د رنګ نه تور یم خو حسن هرمزه د رنګ نه تور یم خو حسن هرمزه په ډېرو زړو مې حکومت کړی دی. په ډېرو زړو مې حکومت کړی دی. واه ډېر ښه دی. لبل غزل دی چې ارشاد. ولې خپل صنم د زړه نه وباسم ولې خپل صنم د زړه نه وباسم ولې خپل صنم د زړه نه وباسم دا ښکلی موسم د زړه نه وباسم. واه ډېر ښه دی. یو دې پکې پروت تر قیامته وي یو دې پکې پروت تر قیامته وي یو دې پکې پروت تر قیامته وي نور به هر یو غم د زړه نه وباسم. واه ډېر ښه دی. او ورپسې شعر دی چې ارشاد. اوس هم راورېږي مې د زړه په سر اوس هم راورېږي مې د زړه په سر اوس هم راورېږي مې د زړه په سر یاد که ستا ستم د زړه نه وباسم. واه ډېر ښه دی. او
نور کلی کو سے کرانه هیر شي نور کلی کو سه کرانه هیر شي نور کلی کو سے کرانه هیر شي څنګه ستاسو چم د زړه نه وباسم هاي هاي بیا ورم چې نور کلی کو سے کرانه هیر شي څنګه ستاسو چم د زړه نه وباسم او د غزل مقتادو چې یو تا بهر نکړم حسن هرمز یو ته بهر نکړم حسن هرمز یو تا بهر نکړم حسن هرمز نور کټول علم د زړه نه وباسم واه ډیر ښه دی نور کټول علم د زړه نه وباسم حسن بھائی زیات محبت د چا سره لري په غزل کې مطلب څوک ته د خوښي شاعر دی چې د خوښي شاعر خو مې خپل عبدالرحمن بابا دی خو د هغې سره سره چې کوم پروفیسر رحمت الله درد صاحب دی مرحوم مروته ها سمه جی د هغو شعرونو د هغو غزل سره مې ډېر لکه زیات شوق دی ها سمه ده حسن بھائی لا درګیا وسه که څه بل غزل دی وي هغې هم راسره ډلې کې خوند به وکړي ښه صحیح ده بس یو بل غزل به سره شریک کړو چې ارشاد داسې خلک چا لیدلی دي په ژوند کې داسې خلک چا لیدلی دي په ژوند کې داسې خلک چا لیدلی دي په ژوند کې چې ټول عمر دردېدلی دي په ژوند کې ډېر ښه دی خو داسې نه چې وړه عمر به خوشحال وي داسې نه چې واړه عمر به خوشحال وي داسې نه چې وړه عمر به خوشحال وي خوښي غم سره تړلی دي په ژوند کې هاي هاي دا بیا ورم حسن بھائی چې داسې نه چې وړه عمر به خوشحال وي خوښي غم سره تړلی دي په ژوند کې ډېر ښه دی او پتا یو غم چې انبار شي نارې وکړې پتا یو غم چې انبار شي نارې وکړې پتا یو غم چې انبار شي نارې وکړې او ما هر قسم زغملی دي په ژوند کې واه ډېر دا مقصد دی زبردست او ورپسې شعر ده چې ارشاد کوم اولاد ته چې د مور پلار بددعا شي کوم اولاد ته چې د مور پلار بددعا شي کوم اولاد ته چې د مور پلار بددعا شي هغه خلک کړېدلی دي په ژوند کې واه دا بیا ورم حسن صاحب بیا یو ځل ووایه بالکل یو چې مننه ډېره شکریه چې کوم اولاد ته چې د مور پلار بددعا شي هغه خلک کړېدلی دي په ژوند کې او د غزل مقتادو چې د حسن غزل ته ولې داسې ځیر شوې د حسن غزل ته ولې داسې ځیر شوې د حسن غزل ته ولې داسې ځیر شوې ښکاري تا هم څه بایللی دي په ژوند کې هاي هاي ښکاري تا هم څه بایللی دي په ژوند کې واه ډېر زبردست حسن بھائی ډېر خوند یې وکړو زه خو مې نه غواړي چې دا پروګرام راټول کړو خو هر یو پروګرام هر خپرونه یو خپل اختتام لري جی بالکل نو په اخره کې زموږ د کتونکو ته که څه پیغام ورکول غواړئ نو هغې کې راکولی شئ جی تاسو بالکل امیر سهیل بھائی دا د صحیح پوښتنه وکړه مو ټولې خلکو ته بلکې ټول انسانیت ته مې دا پیغام ده چې رشته چې کیمه دو هغه که د ملګري سره دو که د میر پلر سره دو او که د وریر سره دو هر چې د چا سره دو رشتې مضبوطې سوتی رشتې مضبوطې ونسی نو دا به ډېره ښه وي نن سبا ډېر نازک حالات دي په ننه خبره باندې ډېره خوږه ملګري ډېر خوږه تعلقات هغه کاټ شي او انسانیت ته په زړه شي خفګان روشي بالکل مننه احسان صاحب په اخره کې یو ځل بیا ډېره مننه کوم د وخت راکولو مې جی بالکل ډېره مهرباني ډېره شکریه قدرمنو دا و زموږ سره حسن هرمز صاحب زه امید ساتم چې هغې شعرونه مې به خوند اخیستی وي او په اخره کې ډېر ښکلی پیغام راکړو نو دا زما طرفې نه هم ستاسو ته دا یو پیغام دی تر بلې خپرونې پورې مې په لوی الله باندې سپارم چېرته چې وي ښاد اوسئ آباد اوسئ خوشحاله اوسئ موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان